دغه ته راځم دغه ته زه راځم امریکایانو سره اوس خبره خلاصه ده که نه اوس خبره د افغان او ستاسو شوله که نه نو هغې سره تاسو ولې خلاصه خو نه ده چا ویله چې خلاصه ده امریکان چې کله ووتل خبره خلاصه ده خو صحیح ده خو اوس خو فعلا د څو میاشتې چې کېږي تاسو یو بل سره جنګ کوئ نه تاسو جنګ نه کوئ امریکانو سره تاسو کله جنګ کړی دی بیا کله چې توافقنامه دغه خلک چې د امریکانو سره ولاړو د طالب جسد په تبرګي باندې وي دوی سره مونږ کومه معامله کوو دوی همداسې پرېږدو بس روغه ده او ختمه شوله دوی خو به د مونږ شرایط خو به مني امریکان خو ما سره هر څه ومنه ځکه مې ورسره ورباند وکړه ته یې ومنه هر څه ومنه اسلامي نظام په وړاندې خنډ مه جوړېږه هېڅ مشکل نشته خو راځه که نه ولې نه راځې ما ته ولې نه راځې چېرته راسه هر کله زیارت چې راځي هغې سره کښېنه زه خو دولت کې نه یم چې ما ونیسې چا سره کښېنه دولت سره افغانستان دولت سره کښېنه خو تا خو جنګ د هغې سره دی د افغانستان بس سره جنګ د هغې کوم دولت سره دا دولت د اختیار لري صلاحیت لري افغان صاحب غږ دې بند شو کوم دولت سره غږ دې بند کوم دولت سره او आवाज دی اورم کوم دولت سره دا صلاحیت نه لري خپل د تشناب د تلو صلاحیت نه لري اول بس کاټ میلر ته زنګ وي د امریکا سفارت ته بزنګ وي لاغه نه ولې طالب ډایرکټ له امریکایي سره معامله نه کوي کچیرته طالب له امریکانو سره معامله نه وای کړی د حکومت په سرنوشت باندې 15000 بنديان د کابل مزدوري ادارې خو شکولای سو مونږ د سکاټ میلر په قصه کې نه خاندار کې مو چمنډه ورکړلې امرسترګای نو دا څه پسکاونان دي چې دینه به مونږه د دوی په قصه کې شو مبین صاحب رومان بارگزی په شمول هغه خلکو حق باید ورکول شي چې استعداد لري د افغانستان ته ویاړونه راوړي افتخارات راوړي په دې خو افغانستان نه ګټل کیږي چې بیرغ راواخله کلمه پې لیکلې په اوږه یې واچوه توهین کلمې ته وکړه ډز او غپ او ډزه ګډېږه ښځه او نر ګډېږئ شرابونه وهئ ټرې وهئ او په بیرغ د کلمه هم لیکلې ده په دې باندې ته افغانستان ګټې په څو ډمو تلویزیونونه افغانستان ګټې په څو سندرغاړو فاحشو باندې افغانستان ګټې په څو لوتیانو باندې افغانستان ګټې په څو هغه بېناموسانو چې ښځې تې په امریکا کې ایساري کړي په هغوی افغانستان ساتې افغانستان په دې نه ساتل کېږي د افغانستان له هغه سپېڅلو خلکو نه دفاع وکړئ چې څوک دغه افغانستان ته ویاړونه راوړي ازادۍ راوړي خپلواکي راوړي د امریکایانو سترګې پې باندې باسي په لمنه کې ورته اچوي امریکایانو سره سینه په سینه باندې جنګېدل امریکایان مات کړل هغه خلک د افتخاراتو دي چې یوه بله ازادي مونږ ته راوړي په دې باندې خو نه کېږي بیرغ واخله او اګست مبارک 19 د اګست د څه شي مبارکي ورکوئ په هغه بیرغ چې لیکلې کلمه د هغه نه نه شرمېږئ چې هغه بیرغ د په اوږه پروت دی او د شرابو بوتل وهې هغه بیرغ چې ته ورته ملي بیرغ وایې کلمه پې لیکلې ده او ټرې وهې سندرې وایې اما هغه بیرغ چې کلمه پې لیکل شوې په اوږه دې اچولی ده له جینکیو سره ډانس کوې زه دغه سوسیال خورو ته حیران یم چې تاسو خو د مونږ د تندي داغ شوئ او بې عزته خلکو تاسو خو ناموس هغه مکتبونو ته ولېږه چې هلته د سیکس ایجوکیشن تعلیم ورکول کېږي نور تاسو پسې شرمېږئ دغه د افغانیت نوم له ځان نه لرې کړئ نور د مونږ دغه ویاړلي ملت ته بدبختي مه راوړېږئ هر چېرته رشوت هر چېرته مردارخوري هغه ورځې ډېرې رانږدې دي چې هغه خلکو چې بابا ته زر کلن ویلې هغوی به په خپله پرتګونه باسي چې مونږ غول خوړلي وشرمېږئ او نجس خلکو او پرسوده خلکو او د افغانستان د بدبختۍ تاریخ جوړونکو ولې مو نن په دغه حالت باندې دا خلک شهادت ورسوه په دغه جګړه ځپلي هېواد باندې نور رحم وکړئ دغه څو کسه سوسیال خوارو فولبرایټان چې نن وزیران دي دغه 1500 غله دوی تیار دي تیارو ټیکټونه او پاسپورټونه په جب کې دي دوی به درنه لاړ شي په تش میدان لکه نجیب ګاو چې خلقانو پرچمیان روسانو پرېښوده دغسې به بیا هم ډېر سترګې د دې ملت مخې ته ولاړې نو د الله رویو کوي دا ملت نور مه تخریبوئ په دې ملت باندې نور رحم وکړئ
مه وایه دغه خلکو ته باباګان مه وایه، مه وایه هغه چا چې طالبان ورته خسیان کړي او تاسو ورته زخمي زمریان وایه. څه سو هغه زخمي زمری مه، څه سو هغه شادوله زخمي زمری سر وهي سنګر نیسي. ته به وایه دا کوم اروپایي هېواد ده، دلته سر ته د چا لاس ورغله چې بیخ دې ووهي. او خو دې لیده تا یې له سر وهم طالب دې بیخ ووهه سنګر یې درنه ونیوه. او خو دې لیده نن انتقام په هلمند کې، او خو دې لیده نن انتقام په دغه. مه کوئ مه کوئ مه کوئ. او د اردو عسکره په ځان رحم وکړه، او د اردو عسکره په ځان رحم وکړه. نور وژل کېږي. مونږ مجبور یو چې د قندوز د مظلومانو انتقام هم د تا په ککرۍ مرمۍ سړی کو له تا نه یې واخلې، ځکه ته د دغه هر مشینانو محافظ یې. ته مونږ نه پرېږدې چې دلته ورشو، مجبوره چې اول تا د تورو خاورو میلمه کو، بیا هغوی ته ورسېږو لکه نجیب ته مو چې ځان ورسوه. که د جهاد غیرت نه لرې، که د دې غیرت نه لري چې د امریکانو د دې غلامي ادارې په وړاندې ودرېږې، که د دې غیرت نه لري چې د اسلامي امارت د غازیانو او اتلانو ستاینه وکړې، که د دې غیرت نه لري چې یو مړۍ ډوډۍ ورکړې، که د دې غیرت نه لري چې کالتوس ورته واخلې، دغه بې غیرتي خو مه کوه چې خپل د اتلانو په خلاف د خوله را خلاصه کړې ده. ټوله ورځ لکه ګلټیر سپی ورپسې غافې. ورشه د دغه نظام حالت دې وګوره. ولې د کرکټ بورډ، د کرکټ د ملي ټیم کرکټیان دومره مجبوره کوي تاسو چې هغه ټول خطرات په ځان ومني او موږ ته وایي چې هلو د ما غږ که ته جګ نه کړې، د ما د غږ جګوله څوک نشته.